نو مسائل متفرقه چاپاتی، کله مسائل شتا، کله مسائل متفرقه، کله ابواب متفرقه په عنوان دا ابواب متفرقه د ذکر کیږي. د سنتو دا بحثونه خو مخکې تیر دي. ماښام سنت بهتره دا دی چې په خپل کور کې وشي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جماعت کې میلمه ده د یو قوم سره چې لمونځ یې وکړو د ماښام، خلک دستي جګ شو سنتو ته چې په جماعت کې سنت کوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا یعنی دا سنت دغه لمونځ په کورو کې کوي دې دپاره چې هغه کور کې هم برکت نازل شي، د خدای پاک رحمت متوجه شي، ملائکې د رحمت هلته حاضر شي. خو بل طرف ته حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه السلام د ماښام لمونځ وکړو، بیا د ماخستن تر لمانځه په جومات کې لګیا ول لمونځونه یې کړه. د هغه نه بیا معلومیږي چې نه په جومات کې هم جایز دی. مثلا مخکې موږ تاسو ویلې روا ځان ته خبره ده، افضل ځان ته خبره ده. ټول سنتونه په جومات کې روا دي ځکه خو لمونځ ده، ممانعت نشته. خو بهتره دا ده چې د فرضو نه سوا دا نور نفلي لمونځونه سنت سړی په خپل کور کې وکړي. خو د هغه چا دپاره چې ما درته ویلې چې شاغل د دغه عبادت نه بیا منې کوي نه، داسې نه چې باندې ووتو په مجلسو لګیا شو، هغه ثواب چې د فرضو د سنتو په منځ کې کوم د اتصال د هغه ثواب ختم شي. نور نبی علیه الصلاة والسلام تر ماخستن هم یو ورځ لمونځ کړی. بل روایت کې راځي چې ماښام د لمانځه نه وروسته نبی علیه السلام به چې دا 2 رکعاته نیت وتړو، کله اوږد قرائت به یې پکې وویلې چې دا خلک تیت شي، پس د هغه نه به بیا راووت. د هغه ځای نه معلومېږي چې نبی علیه السلام عام اوقاتو کې د ماښام په سنتو کې قل یا الکافرون قل هو الله ویلې، هغه عام اوقاتو کې په خپل کور کې کړه. لیکن کله کله دغه 2 رکعاته یې اوږده کړي دي چې خلک تیت شي ولاړ شي. داسې هم کله کړي دي چې په دغه ځای کې تر ماخستنه پورې لمونځ کړی. مخکې موږ تاسو 4 رکعاته 6 رکعاته دواړه بیان کړي وو. نو سنت بهتره دا دی چې په خپل ځای کې وشي، خو په دې شرط چې دا خبرې مبرې پاتې نشي، مابین کې خبرې ونه شي.